او ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي او خپل ځان جوړونه او سینګار دې نه ښکاره کوي پرته له هغه چې په خپله څرګند شي او پر خپلو سینو دې د خپلو پوړونو پلونه واچوي هغوی د خپل ځان جوړونه سینګار نه ښکاره کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړه پلرونه خپل زامن د میړونو زامن یعنی بونځیان ورونه وریرونه خوریونه د خپل تبع ښځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندۍ شوي هغوی د پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټکړي سینګار خلکو ته معلومات وشي ای مؤمنان تاسو ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ هیله ده چې برای در په برخه شي